ترمذی شریف حدیث تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی انه سيكون في امتی کذابون ثلاثون. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې زما امت کې به دیرش کذابون دا پیدا کیږي، دیرش غټ غټ دروغجن دا به پیدا کیږي. كلهم يزعم انه نبي، هر یو به دا دعوه کوي چې دی نبی دی. دا دیرش کذابون دجالون دی کې به هر یو کس دا دعوی چې دی نبی دی. یا حضور علیہ السلام فرمائی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضحه او صفا خبر امت ته بیان کړي. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور علیہ السلام فرمائی چې زه خاتم النبیین یم، در ټولو نبیانو آخری نبی یم. لا نبی بعدی، زمان بعد نبی نشته. نو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم نه بعد بچاته نبوت نه ملاویږي او نه به څوک نبی په دې مخ د ځمکه پیدا کیږي. د نبوت د سلسله الله جل جلاله د آدم علیه السلام نه شروع کا. آدم علیه السلام اول نبی و او په محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې د نبوت د سلسله دا ختم شوه. محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم آخری نبی و. د هغوی نه بعد بل نبی به دنیا ته نه راځي، بل نبی به نه پیدا کیږي، نه به بل چاته نبوت ته ملاویږي. او سیدنا عیسی علیه السلام هغوی د قیامت یو علامه ده. الله جل جلاله هم منتد آوی بارک فرمایلی دی قرآن عظیم شان کی وانه لعلم للساعه. عیسی علیہ السلام د قیامت علامه ده. او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارکه هم د بارک را نکړي چې عیسی علیه السلام اوی به د دنیا ته دوباره تشریف وروړي. خو عیسی علیه السلام اوی ته نبوت خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه تقریبا 1500 کاله مخکې ملو شوی. عیسی علیه السلام هغه د نبی علیه السلام نه مخکې د دنیا ته راغلی او بیا چونکې هغوی خواهش کړی او د قیامت یو علامه هم ده، نو هغوی به بیا قیامت سره نږدې وخت کې د دنیا ته بیا هم تشریف وروړي، اسمانونو نه به راکوزیږي. نو عیسی علیه السلام دا د نبی علیه السلام نه محمد صلی الله علیه و وسلم نه مخکې نبی دی. د هغوی نه بعد نه دی پیدا شوی، نه د هغوی نه بعد ورته نبوت ملو شوی دی. نو عیسی علیه السلام چې راځي او بیا په قرآن عظیم شان باندې عمل کوي او هغوی ته نبوت د حضور صلی الله علیه و وسلم نه مخکې ملو دی. بیا دا کذابون او دا چې کوم دی دا به غټ غټ دروغجن وي، دا کوم چې واړه واړه دروغجن وي دې نه دا نه دي مراد. چې کوم دا واړه کسان یې د نبوت دعوه وکړي نو یا یې د اسلامي حکومت ګرفتار کړي یا یې قتل کړي یا ورک شي، دا تېنه نه دي مراد. دې نه مراد هغه غټ دروغجن مراد دي، لکه مسیلمه کذاب چې د کوم غټ لښکر او په زرګونه خلکو په هغه باندې نعوذ بالله ایمان راوړی او ای نبي منلی او داسې لکه مرزا غلام قادیانی شو چې د لکونو تعداد کې د هغه منونکي خلک دي. داسې چې کوم دی اسود انسی شو چې د هغه یو غټ فوج نو داسې غټ غټ دروغجن د دې نه مراد دي. چې کوم غټ غټ دروغجني چې شهرت ورته ډېر ملو شوی، غټ فوجي طاقت دي، داسې غټ دروغجن دا د دې نه مراد دي. نو دغسې غټ دروغجن به دا د قیامت نه مخکې دیرش دا به پوره کیږي.